السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو به ټوله ته روغ او جوړي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې راته درکوم چې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې ځان ته سی وي جوړ کړو. ملګرو سی وي څه شی ده؟ سی وي ملګرو تاسو ته هغه ملګرو چې کوم صاحب مکتب ویلی وي یا هم پوهنتون یې ویلی وي یا هم ماسټري وي یا هم ډاکټرا یې کړې وي، خصوصا هغه خلک چې تعلیم یې کړی نو هغوی ته معلومات کېږي سی وي څه شی ده او څومره ارزښت لري. نو هغه ملګري چې غواړي ځان ته سی وي جوړه کړي زه درته مکمله طریقه درښایم. نو که سی وي نه پېژنئ ملګرو، سی وي کې ستاسو مکمل ډیټیل یعنې ستاسو مکمله ډیټا هلته وي. تاسو څومره زده کړې کړې، ته کوم پوهنتون څخه فارغ یې، کومه برخه کې دې زده کړه کړې ده، همدارنګه ته څومره فیصدي باندې فارغ شوې، ستا د موبایل نمبر، ستا جیمیل او یا هم دې ته ستا لوکیشن یعنې ته په کوم ځای کې اوسېږي. ملګرو سی وي موږ ته مثلا په توګه چېرته وظیفې ته ورځو یا هلته آنلاین اپلای ورته کوو یا هم فیزیکل هلته ورځو، هغوی موږ څخه خپله سی وي غواړي چې تاسو ما ته خپله سی وي وسپارئ، بیا موږ تاسو سره اړیکه نیسو. نو که چېرته تا هلته سی وي ښکلې ډیزاین کړي نو ډېر زیات تاثیر لري ستا د وظیفې کې، او یا هم که چېرته ته آنلاین اپلای ورته کوې خپلې وظیفې ته نو ته باید هلته ښکلې ډیزاین سی وي جوړه کړې وي. زه نن درته ښایم ملګرو چې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې ځان ته ښکلې سی وي جوړه کړو. نو دې ته هېڅ د هم ضرورت نشته، فقط یو اپلیکیشن ده. دا اپلیکیشن که چېرې هم تاسو ورته راډاونلوډ کړو نو تاسو یې کولی چې ډېر خوندور شانته ډیزاین وکړئ. دې کې ملګرو تیار 50,000 ټمپلیټس پراته دي، یعنې 50,000 ټمپلیټ دی، هغې کې هر شی ډیزاین تیار کړی، خاص پکې ایډیټ وکړه. مثال په توګه یو سی وي را انتخاب کړو ته که هره سی وي ډیزاین ستا خوښه وه، همغه ډیزاین کې هلته بل چا نوم پکې لیکلی، هغه نوم ړنګ کړه، خپل نوم ورکړه، خپل عکس ورکړه، خپل مکمل ډیټا دې پکې ورکړه، بیا ځان ته را ډاونلوډ کړه او کولی شې له هغه ځای نه پرنټ هم کړې. ملګرو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. نه تنها تاسې کولی شئ په دې اپلیکیشن کې سی وي جوړه کړئ، تاسې کولی شئ د یوټیوب لپاره تملیل، همدارنګه نور ګرافیک ډیزاینونو لپاره ډېر خوندور اپلیکیشن ده. ملګرو د اپلیکیشن ډاونلوډ لینک تاسو په ډسکرپشن کې در کوم، له هغه ځای نه کولی شئ دغه اپلیکیشن په ډېر اسانۍ سره را ډاونلوډ کړئ او استفاده ورڅخه وکړئ. نو راځئ چې پر ویډیو باندې فایل وکړو چې دغه سی وي څنګه جوړېږي او کوم اپلیکیشن ته ضرورت ده. نو که چېرې مو هم ویډیو خوښ اوسه نو ویډیو درته لږ هم معلوماتي تمام اوسه، ویډیو ته یو لایک ورکړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. نو ملګرو دې لپاره تاسو په خپل موبایل کې ځان ته سی وي جوړه کړئ. ډېر اسانه، تاسو به یو اپ درته ښیم دپاره ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن نوم د ملګرو زه پیدا کړم دا کانوا. نو دا اپلیکیشن ډېر وخت زه استعمالوم، واقعا ډېر خوندور ډیزاین پکې نه تنها تاسو سی ویانې بلکې هر ډول ډیزاین کولی شئ. تیار ټمپلیټ یې که خالي خپل ایډیټ پکې وکړئ. نو دغه اپلیکیشن د اپلیکیشن ډاونلوډ لینک تاسو ډسکرپشن کې در کوم، له هغه ځای نه کولی شئ دا کانوا اپلیکیشن په ډېر اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو لومړی به اپلیکیشن راخلاص. ملګرو اپلیکیشن ما راخلاص کړی دی، تاسو څخه یوازې جیمیل غوښتنه کې خپل جیمیل به ورکړئ. دلته ملګرو 50,000 فری څنګه ده ټمپلیټونه موجود دي، کولی شو هغه باندې ټیکسټ وکړو، خپل پروجیکټ کوم ده هغه ورباندې تیار کړو. دا انټرنیټ یو څه قوي غواړي ملګرو، زمونږ په ساحه کې د انټرنیټ کنیکشن یو څه ضعیفه ده، لږ ورته انتظار کېږو تر څو دا خپله صفحه ماته راخلاصه کړي. ملګرو دې انټرفیس داسې ده ښه ملګرو، لږ ورته انتظار کېږو ملګرو چې دا تر څو لږ انټرنیټ کار وکړي. ښه ملګرو دې انټرفیس داسې ده که غواړئ تاسې ملګرو لاندې موبایل ویډیو، انسټاګرام پوسټ، پوسټر، یوه سټوري، لوګو، هر ډیزاین ستاسو زړه وي پکې جوړولی شي. خو نور پسې موږ نه ګرځو ملګرو، یوازې موږ چې کوم سی وي ده هغه جوړول غواړو. نو راباسئ سرچ ته. نو په سرچ کې به تاسو ولیکئ سی وي، نو دا به سرچ کوئ. نو کله مو سرچ کې لږ ورته ویټ کېږو ملګرو، دغلته موږ ته یو څو ټمپلیټه راوړي، ورته موږ له تیاره جوړ شوي سی ویانې دي غواړو په دې کې ایډیټ وکړو. نو کوم ملګرو خبره ته یادوم، دغه ځای کې چې لیکلي فری دا په فری ډول د پرته له پیسو کولی شو، او کوم ځای کې ملګرو چې پرو یې درته لیکلی نو هغه څنګه بیا پیسو په مقابل کې تاسو پیسې ورکوئ بیا کې. خو خیر موږ پیسو سره کار نه لرو ځکه موږ افغانان د پیسو تر وسه نه یو، ډېر کار غواړي. دلته ملګرو لیکلي فری، نو په دغه ټمپلیټ زه غواړم جوړ کړم، نو په دې باندې تاسو یو کلک واخلئ. نو کله مو هم دلته ملګرو کلیک وکړو نو لږ ورته ویټ کېږو، موږ ته دا کوم ټمپلیټ چې ورته سلیکټ کړه هغه ټول راوړي، کولی شو دلته پکې ډېر اسانۍ باندې ایډیټ وکړو او د خپلې خوښې مطابق دغه سی وي جوړ کړو. نو لږ ورته انتظار کېږو ملګرو، زموږ انټرنیټ کنکشن ضعیفه ده. ښه ملګرو دغه د فلیس مثال په توګه تیار ایډیټ کوو ملګرو، دا تیار لیکلی او دا هر شی موږ ورته چینج کولی شو. مثلا اول غواړو دغه نوم ورته چینج کړم، نو مثلا دغه لیکلی باندې تاسو کلیک کړئ، ته لیکل ایډیټ، نو په دغه ایډیټ به کلیک وکړئ، تاسو خپله خوښې نوم ورته انتخاب کړئ. مثال په توګه زه خپل نوم ورکوم،
صحیح شو. بیا به راشي ملګرو دا دوهم خط تک غواړئ دې کې مې ایډیټ وکړئ ستاسو خپله خوښه ده نو په دې به کلیک وکړئ دلته به ایډیټ ووهئ او دلته هم تاسې ولیکئ که هر شی ستاسو لیکل همغه مطابق تاسو دلته ورته لیکنه کوئ هر شی ملګرو دلته پکې چینج کړئ مثلا دغه لیکنه د غواړئ تاسې ټول مکمل چینج کړئ زه به درته ولیکمه دلته تاسې کولی شئ ټکنالوژي معلومات ترلاسه کړئ یا ستاسو خوښه ده ملګرو خپل ضرورت مطابق په ټمپلیټ جوړوئ داسې نه ده ای سی وي جوړوئ چې ما چې شي کول تاسو به هم کوئ ملګرو دغه تاسو کومه لیکنه ده هر لیکنه تاسو ته چینج کړئ مثلا دغه لمبر غواړئ چینج کړئ نو لمبر باندې کلیک وکړئ دلته لیکلي ملګرو کله هم بښنه غواړم ټول په ټمپلیټ کلیک وکړئ دغه لمبر باندې تاسو کلیک کوئ نو په لمبر باندې کلیک وکړئ دلته ایډیټ وهئ نو دا ورته چینج کړي مثلا زه خپل د موبایل نمبر پکې ورکومه 0 5 ایمیل غواړئ چینج کړئ په ایمیل باندې کلیک وکړئ ملګرو خپل ویب سایټ هم ورته ټکولی شئ هر څه ستاسو زړه وي خپل خوښ مطابق ملګرو جوړولی شئ زه خاص تاسو ته لږ طریقه در وښیم نور به تاسو خپله کار کوي ځکه چې ویډیو اوږده نه شي مثال په توګه دا ایمیل ما پکې ایډ کړی څخه وروسته ملګرو غواړئ چې تاسې ملګرو دغه تصویر یې چینج کړئ سیده تصویر چینج کولو باندې به کلیک وکړئ کله چې دلته کلیک وکړو نو دلته به لاندې راشي دا څنګه کوو اوس ورته چینج کوو دا د ملګرو ما تصویر هم ورته چینج خاص په تصویر باندې به کلیک وکړئ کله چې تصویر باندې کلیک وکړم دلته لیکلي جمع پلس علامه به وایي کله چې پلس علامه ووهل تاسو له ګیلري نه هر تصویر چې خوښ وي هغه ورته انتخاب کړئ مثال په توګه که تاسو نور هم ایډیټ پکې کړئ خپل سکیلز هر شی د ایجوکیشن هر شی مو ورته ولیکل مثلا ما خاص طریقه درته وښودله هغه څخه وروسته ملګرو راسي په دغه علامه به کلیک وسي نه دا ډاونلوډ علامه نو کله مو هم چې ډاونلوډ علامه ووهل لږ ورته سیو ایمیج ملګرو ته کېږي دا څنګه سیو باندې کلیک کړو دا ټمپلیټ به څنګه سي ملګرو زموږ د موبایل ګیلري ته سیو سي لږ ورته ویډ کېږو نو دا ملګرو ډیزاین روان ده لږ دغه تر څو پای سر ته ورسېږي دا څنګه سي زموږ د موبایل ګیلري ته سیو سي نو په همدغه طریقه موږ کولی شو په خپل موبایل کې په ډېره اسانۍ باندې سیویانې جوړ کړو نو هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي نن ورځ ویډیو چې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې ځان ته ښایسته سی وي جوړه کړو ملګرو دغه ویډیو مو خپلو هغو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم سی وي جوړولو ته ضرورت لري یعنې هغوی هم پوهنتون ویلي یا هم مکتب یې ویلی نو هغوی آینده کې غواړي ځان ته یو سی وي جوړه کړي په خپل لاس باندې پرته له دې نه چې لاړ شي کمپیوټر والا ته یا هم بل چا ته هغې ته پیسې ورته ویل کړي هغې څخه پیسې واخلي نو که چیرې هم تاسو دغه ویډیو خپل ملګرو ته شیر کړئ خپله یې وګورئ نو تاسې کولی شئ ځان ته پرته له پیسو فقط په 100 MB مصرف کولو باندې یو ښکلې شانته سی وي جوړه کوي نو که چیرې هم تا ویډیو ته لږ معلومات تمامه شوي نو ویډیو ته یو لایک ورکړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ نو تر بیا پورې چې تاسو ښه خوندوره معلوماتي ویډیو له ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل ستاسو له اپلوډ کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسیږئ